جوړ په خیر. نن چهارشنبه شروع د فبرورۍ 19مه ده. نن وینا کې د طالبانو ضد افغان څیرو د ناستې وروستۍ ورځ ده. دا دغه غونډو لړۍ 5مه ده چې د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره ناسته بلل شوې. اعلامیه کې ویل شوي دوی د ډیموکراسۍ، عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ولس د مبارزې او مقاومت ملاتړ لپاره پر خپل هوډ ټینګار کوي. د غونډه کې د افغانستان مقاومت ملي جبهې د مشر احمد مسعود او د افغان پوځ پخواني لوی درستیز یاسین زیا په ګډون بېلابېلو طالب ضد کسانو ګډون لاره. همکار مو یما بارز هم د اوس له وینا سره ملګری شوی دی. یما ستړی مې خپرونه ته غونډې وروستی حال څه دی؟ لا روانه ده که پای ته رسېدلې؟ امولا لکه څنګه چې تا وویل دا غونډه په یوه خبري کنفرانس او همداراز د یوې اعلامیې په خپرېدو پای ته ورسېده. البته د اعلامیې په تړاو داسې ویل کېدل چې د اعلامیې د ژبې پر سر پرون یو څه جنجالونه دوی په منځ کې وو او خبره دا وه چې آیا پکې هغه نظامي اړخ دوی د اقدام هغه پکې ورځای شي او که نه. نو هغه ستونزه اوس هواره شوې ده، اعلامیه خپره شوه. نو دلته په پریس کنفرانس کې تر ډیره ټینګار په دې باندې و چې دوی دا وښیي چې د ویانا بهیر یو سیاسي بهیر دی، پوځي بهیر نه دی، او بلکې افغانستان راتلونکي لپاره دوی هڅه کوي چې سیاسي حل لارې وړاندې کړي. نو یو مهمه او د پام وړ موضوع هم دا وه چې کله پریس کنفرانس کېده، په پریس کنفرانس کې یا خبري ناسته کې د دواړو نظامي جبهو مشران نه وو. نو کله چې ما دا پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشته دي، نو هلته هغه سلاکارانو ما ته وویل چې دا یو عمدي عمل دی، ځکه دوی نه غواړي چې داسې وښیي چې د ویانا بهیر ګواکې پر یوه غورځنګ یا په دوو غورځنګو یا یو کس یا دوو کسانو باندې راټول دی. دا باید یو ټول شموله بهیر وي. نو له دې امله د هغوی د دواړو جبهو هغه سیاسي استازي پکې شته او مشران نشته، ځکه دوی سیاسي سیري نظامي سیري دي. نو له دې امله په دې ناسته کې ډېر زیات ټینګار په دې باندې و چې د ویانا بهیر سیاسي بهیر دی. نو په لنډ ډول که راته ووایي چې د اعلامیې مهم ټکي څه وو؟ تاسو ویلې چې پر سیاسي اړخ ټینګار کېده، پخوا د پوځي مقاومت خبره کېده، مخکې هم یادونه شوه چې دوی غواړي د افغان ولس د مقاومت ملاتړ وکړي. څه مهم ټکي یاد شوي اعلامیه کې؟ په اعلامیه کې د مقاومت یادونه البته شوې ده، د مشروع مقاومت یادونه یې کړې ده. خو یو ټکی چې پکې نوی دی هغه دا دی چې یو 19 کسیزه کمیسیون به جوړیږي او په دې 19 کسیز کمیسیون کې به هغه بهیرونه یا هغه کسان یا هغه ډلې چې د ویانا په بهیر کې شامل دي تر اوسه د دوی غړیتوب به هم پکې وي، او هغه ډلې چې تر اوسه پورې نه دي شامل شوي د هغوی ته به هم بلنه ورکول کیږي. او د دغه کمیسیون کار به دا وي چې د طالب مخالفو غورځنګونو ترمنځ به یو سیاسي اجماع جوړوي او د حل لارې لپاره به دوی په یو ګډ نظر باندې راولي. مننه. همکار مو یما بارز و وینا کې چې هلته د طالب ضد مخالفو کسانو د غونډې د وروستۍ ورځې حال راکوو. د وینا ناستو لړۍ شاوخوا 2.5 کاله وړاندې پیل شوې چې پخوانۍ ناستو کې د طالب ضد اړخونو پر یووالي او د طالبانو ضد د خلکو پر هڅولو او وسلوالې مبارزې ټینګار کېده. خو دا ځل پر کومو ټاکلو مسلو پکې بحث وشو. یو څه یادونه خو یما بارز وکړه، خو د له یوې ګډونوالې او د حقونو فعال نظیفې حقپال سره هم پر هغو مسلو خبرې کړې چې د غونډه کې پرې خبرې شوې. تاسو ته معلومه ده چې په اوسني شرایط کې ښځې د خپل ټول اساسي او ابتدایي حقوقو څخه محروم شوي دي. نو په دې اساس مونږ ډېر د جنډر اپارټاید کلمې څخه کار اخلو، په دې معنا چې مونږ پوهیږو چې ښځې داسې نه دي چې صرف سیاسي حقوق نه لري، بلکې هغوی هغه ابتدایي حقوق خپل نه لري. خصوصا د اجباري ودونو مسله یاد شول، د زیرسن ودونو مسله یاد شول. داسې پریکړې وشوې چې هغه وشي کولی په افغانستان کې په سیاست کې د ښځو ونډه، په ټولنه کې د ښځو ونډه او د دوی حقوق په یو ډول تامین کړي. بالکل تاسو ته معلومه ده چې کله مونږ د یوې ډیموکراتیک او د قانون په اساس د نظام خبرې کوو چې هلته ټولنیز عدالت وي. ټولنیز عدالت چې مونږ وایو هلته معنی دا ده چې باید د ټولو ډلو، د ټولو اقوامو، د ټولو ټولنیز ډلې د هغوی حقوق باید په مساوي توګه خوندي وي، چې په هغې کې مېرمنې راځي. خو دې سره سره په ډېرو مواردو کې د ښځو په حقونو، د ښځو
په رهبریت کې په رهبریت باندې تاکید وشو او د نړۍ څخه او خصوصا د دغه نورو جریانو څخه هم مونږ وغوښتل چې باید ښځو ته او ښځې خپله تثبیت کړي دي چې دوی د دوی هغه دایه مشروع دایه ده، د دوی هلې ځلې مشروع هلې ځلې دي او دوی باید خپل غږ په ټولو مجالسو کې ولري. نو څومره ډاډمن برېښي چې دغه ژمنې چې شوې یا د پرېکړې چې شوې چې دا به په یو ډول عملي شي او په یو ډول به افغانو مېرمنو ته ګټه ورسوي؟ دا ډېر فاکتورونه دي چې دلته تاثیر لري. مثلا موږ پوهیږو چې په اوسني شرایطو کې مشکلات ډېر دي، خو دا چې په نفس کې چې 50 جریانونه راځي او په اساسي مسایلو باندې د افغانستان لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره یو چوکاټ باندې کار کوي، میکانیزمو باندې کار کوي چې څنګه دغه د اوسني بحران نه افغانستان عبور وکړي او یو ډیموکراتیک ټولنې طرف ته ولاړ شي چې هلته د انسانانو حقونه برابر رعایت شي، احترام شي. نو دا خپله زه فکر کوم چې دغه هلې ځلې په نفس کې ډېر ارزښت لري. دا چې اجرات به څه کیږي، اجرات همداسې مې چې وویل چې ډېرو نورو طرفو ته هم تعلق لري چې څومره نور همکاري کوي، داخل په افغانستان کې وضع به څنګه ځي، د سیمې هیوادونه هغه سیاست به د افغانستان په مقابل کې څه وي. خو په اصل کې دغه خپله 2 ورځ دا کنفرانس په یو چتر لاندې چې سره له دې چې دغه خلک چې راغلي دي په هر مسایلو باندې یعنی تفاهم نظر نه لري، خو د افغانستان د ټولنې دپاره، د افغانستان د رفاه دپاره، د ټولنیز عدالت دپاره او د دې دپاره چې دغه اوسنی ظلم ختم شي دوی تفاهم لري او دا په ذات کې زه فکر کوم چې ډېر مثبت قدم دی. نظیفه حقپال و اتریشي پلازمینه کې د وینا غونډې ګوتنیونکي بیا وایي دا چې د طالبانو مخالفې څېرې د نړۍ لارو بر بېلابېلو هیوادونو کې خپاره واردي تر اوسه نه دي توانېدلي د فشار یوه اغېزناکه جبهه جوړه کړي او د غونډې تر ډېره هڅې ځانښونې لپاره کوي. دا چې دا ډول غونډې د افغانستان ستونزې لپاره کومې او څه حل لارې راکتلی شي یا مبارز بیا هم یو بل ګډونوال او د افغانستان ولسي جرګې پخواني غړي خالد پښتون سره پرې خبرې کړې. تر ډیره ځایه پورې ټول بهیرونه چې کوم فعالیت شروع کړی دي، خصوصا د ویانا بهیر او یا د اجماع ملي بهیر، هغوی همیشه د صلح پر خبرو بحث کوي، د مذاکراتو باندې بحث کوي، پر همشمول حکومت باندې بحث کوي. هغوی هیڅ وخت جنګ ته ترجیح نه درکړی، خو د جنګ لارې نفي کړې هم نه ده، رد کړې هم نه ده. یعنی جنګ په شکل باندې که ټوله لارې وتړل شي، جنگ په آخر کې بدیل دی، په دې کې چک نشته. لیکن د موجود هغه وخت پورې چې موږ کولی شو چې د خبرو د لارې دروازه خلاصه کړو، ترجیح ورکړو چې د خبرو او د مذاکراتو لارې خبرې مخته ولاړ شي. خو داسې برېښي چې لا هم ستاسو په منځ کې همغږي نشته. کله چې ما د ناستې له نورو ګډونوالو سره خبرې وکړې، ځینو یې جګړې ته همومره ارزښت ورکوه لکه سیاسي بهیر ته. تاسو وګورئ جنگ وتستی هم ستر وحده پورې په 2 جبهو کې وتستی جنگ روان دی چې د مقاومت جبهه ده او د ازادي جبهه ده. نن تاسو عملاً ولیدله چې د تیرو درونی کالو د ویانا د پروسس په جریان کې دا اول ځل چې په اصطلاح هغه ډلې چې هغه وسلستي د طالبانو مقابل کې جنگ کوي، دواړه څنګ پر څنګ کښېنستله او د نور افغانانو څنګ ته دوی هم خپل ځان ښکاره کوي چې یعنې موږ کولی شو چې د جنګ بغل ته سیاسي پروسه هم مخته بوځو. نو جنگ همیشه بدیل دی، یو الټرنیټیو دی یا بدیل دی. په افغانستان کې ټولې دروازې وتړل سي، بیا نو یګانه لار چې دغه د جنگ پاته ده. یعنې د جنگ بدیل موږ نه نفي کوو، مګر ترجیح ورکوو که د خبرو د لارې د دروازه خلاصه سي او طالبان وتوانیږي چې د دوحې توافقات کوم چې دوی په هغه ته امضا کړی ده، تعهد یې کړی دی، وعده یې کړی ده او نن ورځ بینالمللي جامعه د دې مسؤلیت لري چې دوی طالبان پر هغو کړنو باندې چې تعهد یې کړی دی مجبور یې کړي چې هغه بهیر شروع کړي. وخت که طالبان د هغه بهیر څخه سرغړونه وکړي او مطلق جواب ورکړي بینالمللي جامعه ته او افغانانو ته جواب ورکړي، په هغه صورت کې خپله بینالمللي جامعه هم بیرته جنګ ته مجبوره کېږي او افغانان هم جنګ ته مجبوره کېږي، ځکه دغه موجوده حالت نه افغانانو ته قابل قبول دی نه جهانیانو ته قابل قبول دی. زه په دې وروستیو کې پښتون صاحب په افغانستان کې وم، د هلمند لرې پرتو سیمو، د هرات لرې پرتو سیمو ته ورغلم.
هلته هغو خلکو سره چې ما خبرې وکړې یو شمېر کسانو سره د هغوی وینا تر ډیره د هغو کسانو په تړاو چې اوس ډیری یې دلته په دې غونډه کې هم دي لکه تاسو د دوی وینا دا وه چې دوی سره امکانات وو، پوځ یې درلود، قدرت یې درلود او په هغه وخت کې په دغه ازموینه کې ناکام شول. چې موږ خو د حکومت کولو ادعا نه ده کړې او نه د ویانا پروسس د حکومت کولو ادعا کړې ده، نه د 50 ډلو د اجماع ملي په نامه سره چې منځته راغلي هغوی د حکومت کولو ادعا کړې ده، بلکې موږ د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. انتخابات په دا څرګند کړي که چا رایه ورکول هر چا چې ځان کاندید کړي نوشي جان هغه به د افغانستان آینده حکومت مخ ته بیایي، که رایه ورکول هغه چا ته بیا ورکړي چې خلک یې غواړي.